عمران خان او پوځ ترمنځ جنجال، وایي کله واکه لرې شوم نو خطرناک بشم. دا چې مریم نواز ورته څه پیغور ورکړی، جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. یو شمیر پاکستاني شنونکي وایي پوځ د نواز شریف سره معامله کړې چې له مخې به یې عمران خان له چوکۍ لرې کیږي او د نواز شریف لور مریم نواز به د پاکستان لومړی وزیره ټاکل کیږي چې دوی به بیا د باجوه دنده د 3 نورو کلونو لپاره غځوي. د شنونکو په باور همدا معامله عمران خان غوسه کړی. عمران خان وایي په پاکستان کې روانه قیمتي مې د شپې خوب ته نه پرېږدي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وایي چې په هیواد کې د ګرانۍ قیمتي څخه خبر دی او له همدې کبله ورته د شپې خوب نه ورځي. هغه په پاکستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دغه وضعیت د پخواني حکومت له کبله رامنځته شوی ده. مریم نواز عمران خان ته ژړه او انګولا پرېږده له واک تېر او کډه باروه. عمران خان یو ځل بیا خپلو مخالفینو ته خبرداری ورکړی دی. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په یو تلویزیوني وینا کې ویلي چې مخالف ګوندونه یې له رامنځته شوي د وضعیت د پر ضد استفاده کوي او هڅه کوي دا یې له واک لرې کړي. عمران خان زیاته کړې چې په پاکستان کې ګراني رامنځته شوې دی د حل په لټه کې دی، خو ګوندونه د خلکو له احساساتو ناسمه ګټه نه اخلي. عمران خان خبرداری ورکړی چې کله واک لرې شي نو بیا به خطرناک شي او د ریاستي ادارو په ګډون به د مخالفونو ګوندونو پر وړاندې سخت خنډونه جوړ کړي. هغه زیاتوي اوس بوخت دی خو کله واک ځي او سړکونو ته راوځي نو سخت مزاحمتونه به جوړ کړي. بلخوا د عمران خان د مخالف ګوند غړې مریم نواز بیا د هغه څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې ژړا او انګولا په درد نه خوري، هسې واک پرېږده او کډه باروه. عمران خان زیاته کړې چې د هغه د حکومت په راتلو سره پاکستان د قرض او کرونا افغانستان کې د حالاتو په ګډون د 4 بحرانونو سره مخامخ و. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.